السلام علیکم زیم صاحب زاده او تاسو کته صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن د پاکستان او د انګلند سیریز چې دی هغه شروع کېدو والا دی نو نن ویډیو زموږ دغه د کرکټ باره کې ده چې د انګلند کم ټیم چې دی هغه د 17 کالو نه بعد د پاکستان دوره کړ ده او نن چې دی په 7 بجې باندې ډیر زیات کانټیدار میچ دی دغه میچ په تاسو خپل په موبایل باندې څنګه ګورئ اکثر کسانو ته ډیر زیات مشکلات دي فیسبوک باندې چې کوم هغه لایو میچ ګوري نو هغه باندې هغه یو اډ ډیر زیات راځي چې لینک پر کلیک کړئ او لینک پر کلیک کړئ نو دغه لینک پر کلیک کړئ نو به تاسو څنګه بچ کیږئ دا ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ دا ویډیو شروع کړئ نو مخکې یو ډیر شانتي ریکوست کوي تاسو زموږ چینل باندې نوی یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته زر تر زر رارسي او جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته اول نه دا چې دا تاسو میچ په ډیش باندې ګورئ نو تاسو ای سپورټس یا پی ټی سپورټ نه تاسو بالکل فری کتی شئ یا که تاسو پاکسټ سره په ډیش باندې یا سیټ لګولي نو هغه کې تاسو وطن ټي وي او ای ټی ان نه تاسو دا میچ بالکل فری کتی شئ او که چېرته تاسو سره ډیش نه وي تاسو خپل په موبایل باندې دا ګورئ نو تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ کله چې پلی سټور تاسو اوپن ک دغه به تاسو ورکړئ ای آر وای زپ ای آر وای او زد ای پی ای آر وای زپ په تاسو ورکړئ دا به سرچ کړئ ګوره دا ما سره الریډي انسټال دی نو دا 1 میلیون چې دی دا ډاونلوډ دی او دا د دوه نوې اپس دی نو د باندې کوم ریویوز چې دی هغه 10 لک دي نو ډیر زیات بهترین دي ډیر زبردست کار کوي دا به تاسو اوپن کړئ کله چې تاسو اوپن کړئ دا انټرفیس په تاسو سره اوپن شي او تاسو دې کې وګورئ لایو ایونټس فری لایو سټریم ای آر وای زپ ان پاکستان 20 ستمبر ته 2 اکتوبر دا چې دا په ای سپورټ باندې په دې باندې تاسو بالکل لایو کتی شئ او دغه نور کوم چینل چې دی آر وای کم پیکیج دی آر وای ډیجیټل شو ای آر وای نیوز شو او ای آر وای زک شو ای آر وای زندگی ای آر وای میوزیک ډیر زیات چینل تاسو دغه دی آر وای مکمل کتی شئ او انډر 19 وومن ورلد کپ چې دی هغه هایلایټس په دې باندې خي دا شنه تاسو د من ډرامي نیوز هر څه کتی شئ